نو مستحق د ټولو محبتونو الله ده. هر چا سره چې دنیا کې محبت کوي د چا دپاره به یې کوي؟ د الله دپاره به یې کوي. نو علما وایي امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی شرح الشواهد المغني. په دې کتاب کې لیکي شرح الشواهد المغني کې و یوه ښځه وه لیلا اخیلیه نومېده. لیلا اخیلیه دا ډېره حسینه وه، شاعره وه. دې سره چا واده وکړ، میړه یې مړ سو، بیا یې بل چا وړاندیز ورته د نکاح وکړ. نو دې خو واده نه کوو، بیا مجبوره شوله چې واده ورسره وکړي. نو چې واده یې ورسره وکړ، یو ورځ قافله را روانه ده. نو چې قافله را روانه ده، نو دا نوي میړه د مخکیني میړه قبر ته راورسېده. نو دا نوي میړه یې ورته ویلې، وایي د تا میړه خو مخکیني یو شعر ویلی، تا ته یې ویلي واللیلا اخیلیې که ته د ما قبر ته راسې او د ما قبر ته سلام وکړې، زه به د قبر نه جواب درکړم. که جواب مې در نه کړ، د ما قبر په ډبر ووله. نو هغه نوي میړه یې د لیلا اخیلیې ته پیغور ورکړ. وایي ته سلام ورته وکړه، سلام یې ورته وکړ، جواب رانغی. نو پیغور یې ورکړ. نو لیلا اخیلیه قبر ته نږدې راغلله، بیا یې ورته هغه شعر د خپل میړه را په یاد کړ، قبر ته یې شعر وویلې، جواب رانغی. دلته یو بوم په قبر ناست و، موږ کونګ ورته وایو، پېژنئ کونګ؟ بوم د شپې ګرځي، د ورځې مزل نسي کوی، یک مرغ بوم. ټول خلک ورته بوم وایي. نو خو همدا یې نوم ده، شناختي کوکنک. صحیح ده، دا د نوم مناسبت هم شته ورسره. نو ای کې دا چې بوم راووته له قبر نه راجګ سو، دا اوښ وډار سو. اوښ چې داسې خیس که لیلا اخیلیه یې وغورځوله، دا څکې مات سو. لیلا اخیلیه جای په جای مړه سوله. قافله راکته سوله او دا لیلا اخیلیه دلته دفن کړه. نو دا نوی میړه یې هم څه خوابدی سو. دلته په قبر باندې د لیلا اخیلیې او د دې بل په قبر باندې بوټي راشنه سول. دومه ورځ باندې دا بوټي داسې یو تر بله تاو سول. فلتوت احداهما علی الاخرى، د غټېدل داسې تاوېدل. نو خلک یې حیرانه کړل. پس له مرګه مینه او پس له مرګه محبت څومره نادر و او بیخي نادر و، پسې وهلو مجرن.